افغان طالبان دعوه کوي چې په پنجشیر کې 40 مخالفین وژلي. د افغانستان واکمنو طالبانو ویلي پنجشیر ولایت کې د عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر مخالفین وژلي او ځینې نور یې گرفتار کړي دي. بلخوا د طالبانو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې ویلي طالبانو یې 8 غړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد VOA ته ویلي عملیات د پنجشیر په 3 ولسوالۍ کې شروع کړي چې د هغه په قول د باغیانو نه سیمه خالي کړي. مجاهد وایي د صفایي عملیات په ریګها دره او ابشار سیمو کې شوي دي او تر اوسه 40 باغیان چې پکې 4 کمانډر هم دي وژلي دي. د دې ترڅنګ طالبانو د 100 نه زیات مخالفین نیولي هم دي. هغه وایي د دوی مجاهدینو د مقاومت کوونکو خلاف د عملیات د اونۍ پیل کړي ځکه چې مخالفینو ناوړه کارونه کول او دعوه یې کړې تېره شپه عملیات سرته رسېدلي او جګړه ختمه شوې ده. څېړونکي وایي د طالبانو مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې په پنجشیر او بغلان کې د طالبانو خلاف وسلوال مقاومت تیز کړي او طالبان غواړي چې مخالفین تر ډیره حده محدود وساتي. د ملي مقاومت جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي نږدې ورځو کې دعوه کړې چې د طالبانو خلاف یې چریکي حملې په پنجشیر کې زیاتې کړې دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.